أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. زما معزز مسلمانانو داو سورة الإخلاص چې ما استاسو تر وړاندې تلاوت وکړو د دې شان نزول دا مفتی شفیع عثماني صاحب رحمه الله دې طریقې سره بیان کړی دی چې د مکی مشرکانو پیغمبر علیه السلام نه د الله تعریف او د الله نسب او د خاندان متعلق تپوس وکړه. نو حضور علیه السلام لا جواب ورکړی نو چې سورۃ الاخلاص را نازل شو پای کې دا بیان وشو د دوه آیتونو کې د الله ثنا صفت بیان شو. قل اے نبی علیہ السلام تورته ویا الله احد چې الله یو د خپل ذات او صفات کې هغه سره څوک شریک نشته دی، دا یو صفت بیان شو. الله الصمد الله بنیاز ذات ته، الله خپل کارونو کې د چا محتاج نه دی او دا ټول مخلوق خپل کارونو کې د الله محتاج دی. د دوه آیتونو کې صفات بیان شو او ورپسې دوه آیتونو کې د الله جل جلاله د خاندان او د نسب نه نفي وشو. لم یلد چې الله د ځان نه څوک نه دی پیدا کړي، ولم یولد او الله په خپل د چا نه دی پیدا. دلته نفي وکړي چې د الله اولاد نشته دی، الله ته د بیبي او د اولاد سره ضرورت نشته دی، د چا محتاج. ولم یکن له کفوا احد الله برابر او مثل څوک نشته دی. د دې آیات کې د پوره سورت کې د الله جل جلاله صفات هم بیان شو او دا غي نسب نه هم او دا خاندان نه هم نفي وشو. بل د دې سورت اخلاص سے د فضائل کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی، ترمذی شریف روایت ته. ابو هريره وایي یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو فرمایلو وای تاسو ټول راجم شئ چې تاسو ته د قران کریم دریمه حصے تلاوت وکړو چې څونه صحابه را جمع کېدلی شو، ټول جمع شو. پیغمبر علیه السلام د سورۃ الاخلاص قل هو الله احد تلاوت وکړو او بیا هغه نه رسټو حضور علیه السلام فرمایلو چې دا سورۃ الاخلاص دا چې دی د قران کریم دریمه حصہ دی، یعنی یو ځل سورې اخلاص سړی وای د لس سپارو برابر اجر مليږي، دویم ځل وای شل، دریم ځل وای دیرش، یعنی درې ځل سورۃ الاخلاص تلاوت باندې پورا قران کریم ختم اجر مليږي. دون اجر د سورۃ ته. بل ذکر راځي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې صحابي